د ډېرې ننګیالۍ او پیاوړې خاورې د لالا شهید کور مسلم باغ و تاسو ټولو ته د زړه د تله سلامونه وړاندې کوم. پس د سلامه ورونو عثمان لالا ته په ډېره لوړه پیمانه د عقیدت ګلونه وړاندې کوو. ورونو عثمان لالا د دې قام د دې وطن یو ډېره لوړه سرمایه وله. عثمان لالا د دې قام د دې وطن یو لویه اساسه وله. عثمان لالا د دې قام د دې وطن یو ډېر لوړ سیاستوال ولو. عثمان لالا ډېره قوي او ډېرې زورورې ارادې درلودلې. عثمان لالا ټول ژوند ټوله زندګي و دې قام ته وقف کړې وله. خپل کور یې پرېښی ولو، خپل بچیان یې پرېښي ولو، کور په کور کلي په کلي لالا شهید روان ولو. لالا شهید و دې قام ته و دې قبیل ته یو ډېر زورور پیاوړی تنظیم ور جوړ کړي. و دې قام دپاره ډېرې ستړي ډېرې خوارۍ د شپې و د ورځې به عثمان لالا لګیا ولو. عثمان لالا دې الله پاک شهادت قبول کړي. الله دې هغه دنیا ورته ګلې ګلزار کړي. الله دې په خپله بارګاه کې خوندي کړي. ورونو عثمان لالا خو ولاړی، دا ژوند دا زندګي خو موږ ته یې ته راپاته سوله. عثمان لالا خو د دې قام د ازادۍ جنګ کوي، د دې خاورې د سرلوړتیا جنګ یې کوي، د دې وطن د هر وګړي د سیالۍ جنګ یې کوي. نو عثمان لالا خو ولاړی، نو دا جنګ خو موږ ته یې ته راپاته سولو. دا جنګ به موږ څنګه کوو؟ په دې وطن کې به موږ څنګه ژوند کوو؟ دښمن خو موږ نه تسلیموي. تر ننه پورې د پاکستان ریاست دا پښتون نه دی تسلیم کړی چې دا زما د ملک یو برخه ده، دا زما د ملک یو حصه ده. په دې کې ډېر محکوم قومونه اوسېږي. عثمان لالا د خپل ځان سره هغه محکوم قومونه هم شانه به شانه روان کړي ولو، د دوی نمایندګي یې کوله. چې کوم ظلم د بلوڅانو سره کېدی، یا کوم ظلم د هزارهګانو ورونو سره کېدی، یا کوم ظلم د سندیانو ورونو سره کېدی، د دې ټولو نمایندګي عثمان لالا کوله. اوس موږ به څه چم کوو؟ موږ به خپله سره تقسیم یو، په سیاسي پاچاهانو کې سره تقسیم یو، په سیاسي فکرو کې سره تقسیم یو، په خپله یو بل در ګریوان ځله نیولي دي ځله کشوو، یو بل ته ډېرې بدې ردې خبرې پر فیسبوک باندې کوو. د دغه سیاسي پاچاهانو کارکنان ځان ته وایي و ځان ته سیاسي ورکران وایي، لیکن ټوله ورځ پر فیسبوک باندې د سیاسي لیډرانو سکالي کاري، یو په بل پسې باندې ورځ وایي. دا خو نه ده د عثمان لالا لار، دا خو نه ده د عثمان لالا لار. عثمان لالا خو دې قام ته ویل تاسو منظم اوسئ، تاسو تنظیم جوړ کړئ. د دې قام د دې قبیل د ازادۍ دغه یوه لاره ده چې تاسو به تنظیم جوړوئ، تاسو به ډسپلین او ښه په اصولو باندې ژوند او زندګي کوئ. نور اصول کمه دي. یو سیاسي پارټي خپل کارکون ته نه وایي چې زه مړی ته څه کوې چې پر فیسبوک باندې لګیا یې رد و بد وایې چپه او راسته ګایېږې. ټول لګام شکېدلي اسان دي، دا رقم ازادۍ نه راځي.
که موږ دا کوشش کوم بې ځایه دی که نور سیاسي قوم پرست پارټیانې کوي هم بې ځایه دي چې تر څو پورې قوم پرست پارټیانې یو اتحاد جوړ نه کړي یو اتفاق جوړ نه کړي نشي کېدلی په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي جرګه کړې ده 3 ورځې په بنو کې جرګه سوې ده د جلګې خپل اعلامیه جوړه سوې ده موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته خواست کوو چې وروره خپل اعلامیه راواخلي راسي په اسلام آباد کې د ټولو پارټیانو خپل یو مرکزیت جوړ سي چې کومه فیصله بیا هغه مرکز وکړه هغه به ټول پښتانه کاپاره ضلع باندې هغو ته قابل قبوله وي موږ د دې ورځې په انتظار یو چې کله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هغه په پونه کې جوړه سوې کومه اعلامیه چې ده هغه میټینګ کله راغواړي او په هغه باندې کله عمل درآمد کېږي بله لاره نشته چې ټول کار پر دا لار روان نیسي تر هغه ساعته پورې چې د شپې او د ورځې تقریرونه کوم معنا نه لري نو ستاسو وخت نه اخلمه اسد خان هم پرچې راکړله د آخري شعر وایمه وای دشمن جنګ کوي موږ ته نشته بله چاره دشمن جنګ کوي موږ ته نشته بله چاره یا به تښتو یا به ځو د ننګ په لاره کور ودان سلامت اوسئ خوشحاله ملګرو هر سپیچ سره موږ دوباره لایو راځو نو کاینډلی موږ سره اوسئ چې لایو راځو